بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې او د رمضان المبارک متعلق چې کومې قابل اصلاح رویې دي، نو په هغې کې یوه رویه دا هم ده چې د شپې نه خلق ورځ جوړه کړي او د ورځې نه شپه جوړه کړي. داسې اکثر خلق شته چې د رمضان المبارک ورځ صرف او صرف په خوب کې تېروي او شپه چې ده نو ټوله ویښه تېروي، په شپه کې آرام د سره نه کوي. او بیا ډېره ناکاره رویه دا ده چې دغه شپه په بیټکونو کې د فسق و فجور په کارونو کې یا په ګراونډونو کې یا په روډونو باندې یا په هوټلو کې په دغه طریقه باندې دغه شپه تېروي او د ورځې ټوله ورځ خوب کوي، او یا داسې چې د ورځې دا خوب داسې چې په هغې کې ټول لمونځونه هم د ده نه پاتې شي. نو دا ډېره غټه د محرومۍ خبره ده. انسان له پکار دی چې د روژې د میاشت د سعادتونو نه فایده اوچته کړي، د لوږې خوند واخلي، د تندې خوند واخلي، دغه شان د شپې د پېشمني کولو د تهجد خوند واخلي. ده ته به پته ولګي چې دی د څومره خوند نه، د څومره سرور نه، د څومره فرحت نه دی محروم. نو دا رویه ترک کول پکار دي، پرېښودل پکار دي. روژه د عامو میاشتو په شان یوه میاشت ده، په عام روټین باندې تېرول پکار دي. پکار ده چې سړی پکې وږی کېږي هم، پکار ده چې سړی پکې تږی کېږي هم، او صرف د لوږې او د تندې او دغه شان د مختلف قسم نشو د یرې نه داسې نه دي کول پکار چې د روژې ورځ مونږه ضایع کړو په خوب کې، او د روژې میاشت د روژې د شپه چې ده دا مونږه په عبث کارونو کې، په بې فایدې کارونو کې، په ناروا کارونو کې تېره کړو. نو په ځان باندې رحم پکار دی، د دې محرومۍ نه راوتل پکار دي. الله دې مونږه دا روژه چې کومه را روانه ده رمضان المبارک دا میاشت، الله دې کړي چې مونږه دا چې څنګه د دې حق دی هغه شانې تېر کړو، او چې د دې کوم سعادتونه دي چې هغه مونږ ته نصیب شي. الله دې مونږ له عمل کولو توفیق راکړي.